ټولو محترمو مجاهدینو مسؤلینو مشران یاست که کشران یاست، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله تعالی مو جوړ او روغ ولره، الله تعالی مو ستړیاوې او تکلیفونه او زحمتونه قبول کړه. محترمو مجاهدینو ټولو ته مو دا هدایت دی او دا پیغام دی چې هیڅوک د هیڅ چا کور ته خصوصا په کابل کې چې اوس وضعیت سره نوی دی او موږ تازه داخل شوي یو، هیڅوک د هیڅ چا کور ته د داخلېدو اجازه نه لري، نه د چا څخه د موټر د اخیستلو اجازه لري. مطلق باید د چا څخه نه موټر واخیستل شي نه د چا کور ته څوک داخل شي. هغه طریقه بیا وروسته په منظم شکل باندې پر مخ وړو، خو د مسؤلینو د خوا پر مخ وړل کېږي. د اوس لپاره هیڅ مجاهد که فرد دی که مسؤل دی د هیڅ چا څخه نه د موټر د اخیستلو اجازه لري، نه د چا کور ته د ورتګ اجازه لري. او بل د بیت المال چې څه شان دي، که پیسې دي که موټران دي که توپکان دي میلان دي، هر څه چې دي د یوه میل د یوه توپک د یوه موټر اجازه و هیڅ چاته نسته چې ویسي کې چیرې وړي او پټوي. دا خیانت او غلا بلل کېږي، دا د دې نظام سره خیانت دی، دا د شهیدانو د وینو سره خیانت دی. الله تعالی به حساب ورسره کوي او که زموږ وس ورسېدی هم د ټولو سره به حساب کوو، هیڅوک به بې حسابه نه پاتې کېږي. نو خپل پر ځان باندې رحم وکړي، پر دې ولس باندې رحم وکړي، د شهیدانو و وینو ته وګورئ. هیڅوک دي یوه نوع د بیت المال شي، که پیسې دي که توپکان دي که موټران دي که د دفترو شیان دي، هیڅوک دي د یوه شي د وړلو هڅه نه کوي او کوشش دي وکړي چې حفاظت یې وکړي. که بل پر خدای نه کرده داسې پیښیږي او داسې یو څوک راولاړېږي دغسې عمل ترسره کوي، دا د ټول نظام سره خیانت بلل کېږي چې موږ به ضرور حساب ورسره کوو او د شریعت منګولو ته به سپارو. نو په دغه ځای باندې باید ټول مجاهدین، ټول مشران او کشران ټول پوسي، هر ځای چې هر مسؤل دی باید خپل ملګری کنټرول کړي، په سمه طریقه یې کنټرول کړي. که چیرې خپل ملګري هر چا کنټرول نه کړله، مسؤلیت یې بیا دته راجع کېږي، هم په دنیا کې هم په آخرت کې. نو خدای پاک دې وکړي چې ټول به خپلو مسؤلیتو ته په ښه طریقه باندې متوجه سي او هیڅ نوع د بې نظمي رانه سي او د ټولو بې نظمیو مخه ونه سي.